بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د جنت طرف ته سفر او د جنت او د جنتیانو صفات بیانېدو او دا په دغه مبارکه سلسله کې اخرنه بیان دی او اخرنه درس دی. په اخرنی درس کې موږ دا مسله شروع کړې و چې امام ابن القیم رحمه الله فصل راوړی دی په هغه خلکو باندې خفګان او ماتم کم خلک چې دغه اوچت جنت نشاته پاتې شوي دي، کم جنت چې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو لور کوي، نو په دغه خلکو باندې خفګان او ماتم او باقي کې درې قسمه خلک ذکر کړي په د اخرنی فصل کې یا د اخرنی نه مخکې کې، چې یو هغه دی چې د سره آخرت منی نه، جنت د سره منی نه، دا خو کافر دی او دی بس کوشش وکړي او څه به دی مهنت وکړي د آخرت ته حاصلولو لپاره. او دویم هغه کس دی چې هغه مني چې جنت شته خو د هغې دپاره مهنت او کوشش هغه نه کوي، نو دی هم په تاوان کې دی. اگر که د هغې او نه غوره دی کومې چې بلکل نه مني خو دومره دی چې بیا هم په تاوان کې دی. د هغې وضاحت او تفصیل چې دی هغه په آخرنی درس کې شوی. د هغې نه بعد امام ابن القیم رحمه الله وایي: يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهاه داني. وإيه إعراض كون كيا عما يراد به دا هغه سنه چې اراده تکړه شوی د هغې. جد المسیر فمنتهاه دانی، یقینا مزل ته شوی دی او انتها د مزل نږدې ده، یعنی مزل ته شوی د آخرت طرف ته او انتها د مزل هغه نږدې ده، یعنی هیڅ پته لګي چې د مرګ به کله راځي او د مزل به کله ختمیږي. جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني. خاندي او خوشاله دی دغه هغه خلک دي چې د جنت لپاره څه نه کوي. خاندي خوشاله دی، آمنا په امن کې دی، متبخترا ښه تکبر کوي. فكأنه قد نال عقد أماني، وی ته به چې د سره چې الله لوز کړی د امن چې دی به په دنیا کې په امن کې او په آخرت کې هم په امن کې، او نه به عذاب راځي او نه به مصیبت راځي، داسې ژوند تېری لګیا دی. يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. تکبر کوي او لوی کوي په هغه جوړه کې چې هغه جوړه د خوشحالۍ دی، یعنی د خوشحالۍ جوړه په ځان باندې اچولې په دې حال کې چې هیره د دغه جوړه چې هغه به دی اچي چې هغه دغه کفن دی. نو په دنیا کې د خوشحالۍ جوړه اچولې ده او د تکبر جوړه دنیا کې ښه مصروفه دی، دومره مې وکړه او دومره به ګټمه او دومره به راسره یي. امام ابن القیم رحمه الله وی ناسیا ما بعدها من حلة الاکفان، او دا تی بلکل یره ده چې یو جوړه به د کفن هغه ماچي. ما سعيه الا لطيب العيش في الدنيا ولو افضى الى النيران. ټول کوشش دا ده، ما سعيه ټول کوشش دا ده چې د دنیا د ژوند مزیدار تیر کی، اگر که د ژوند رسید ورته دې سره سوچ نشته چې راځي چې کوم دې خو خیرنه انجام هغه جهنم دی ورته هیڅ پروا نشته. خو مقصد یې څه دی چې په دې دنیا کې خوشحالي او د مزو ژوند تیر کی.
قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل الفاني. خرڅ کړی دی هغه مزیدار ژوند او کور نعمتونو، کور د نعمتونو هغه خرڅ کړی دی په دې دنیا باندې چې دا زری زری شوی د ختمېدونکي او فانی دنیا ده. آخرت هغه خسته ژوند خرڅ کو په څه باندې؟ په دنیا باندې چې هغه ختمېدونکي دنیا ده، فنا کېدونکي دنیا ده. او ټول مقصد هم دغه دی چې ماته له دنیا میلاو شي. ځکه ناشنا خبره کوي، وی نفس دته دا خبره کوي او شیطان دی او ته دا کوم چې دنیا پرست دی. أتبيع نقدا حاصلا بنسيئة بعد الممات وطيد الأكوان. وإذا نفس وتسوي وخات خرسين نقد شيء، النقد خرسين بقرز باني أو قرز بكلم إلهي وإذا مرقنا بعد وطيد الأكوان جكل خلق ومخلوقات راجمشي ألا بتاتم إلهي. دنیا څه ده؟ نقد ده که قرض ده؟ نقد ده. او آخرت قرض ده. نو نفس ده تداوي لکه ته اوس نقد خرڅې په قرضو باندې او قرض کله هغه د مرګ نه بعد. لو أنه بنسيئة الدنيا لها الأمر لكن في معاد ثاني. کچرته د نقد خرڅې دی په نسیا باندې او د نسیام بیا په دنیا کې ملاوي دي، نو بیا هم خبره سنسه گزاره به کړی و، لیکن فی معاد ثانی، نو قیامت کې به غیوز ملاویږي، نه ته په دنیا پر صبر نه کوي. د هغه وخت پورې خو دې صبر نه کوي چې زبا خیر دې صبر وکما او ماته به دغه سچې ملاویږي د الله تعالی طرف نه، هغه زما د پر غوره د هر څه نه دغه ته سوچ ونکو. خو هغه نقد غوره کړ په څه باندې؟ په آخرت باندې. هغه نقد د دنیا ده او قرض هغه د جنت هغه کور دی او هغه نعمتونه دي او اجرونه او هغه ثوابونه دي. پریوتو وي دا انسان په شهواتو کې په شبهاتو کې د یو طرف نه خبره تاویره تاوی د بلغه تاویره تاوی یا انکار کوي یا منی خو د غیر لپاره مهنت نه کوي. نسوي وي وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان. غوږی کې خودو شبهات ته چې هغه د مشرکانو دي یا د معطلو دي، کوم چې منکر دي د آخرتنا یا منکر دي د تل او د میزان نه یا نور دي سي، نو غوږی هغه ته کې خودو دنیا پرسو ته غوږ کې خودو. واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء في البلدان. او هغه خلک لګ وګڼل کوم چې هدایت ولدي، مړ د آخرت ولا سو یو موټه خلک دي او دنیا ولا سدي ډیر دي. نو یدم دا وی دا چې کوم د دنیا په دې جال کې خته دي، یو دا خبر کوم سیدنا اهل الهدى هدایت ولا غډي لګ خلک او ویلی دل دوی په خلکو کې کل غرباء فی البلدان، لکه مسافر چې په خارونو کې ګرځي. نو مسافر څومره ډیر کلیږي او لکه کل غرباء د دیندار خلک غرباء دي. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی بدا الاسلام غریبا، اسلام چې په اوله کې راغی ناشناو، وسيعود غریبا، یو وخت به دې سره شي د اسلام بیا ناشنا شي. فطوبى للغرباء، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ناشنا خلکو د پاره د خوشحالي او د دوی د پاره د جنت. نن سبا د دیندار خلک سدي ناشنا دي، غرباء غریب ګره په عربی کې دغه غریب ته نه وي، دا کوم ته چې موږ غریب وایو. مو غریب هغه ته وایي چې هغه سره مال نه، فقیر مسکین. خو په عربی کې غریب چاته ویل کېږي؟ ناشنا ته. نو دا آخرت ولا ناشنا دي او لګ دي د پدې باندې دوکه شو. ورأت عقول الناس دائرة على جمع الحطام وخدمة السلطان. او ویلی د العقلون د خلکو چې هغه ټول د دې خبرې نه تاویدو چې د فانی دنیا به څنګه را جمع کوو.
وخدمت السلطان او د بچایانو خدمتونه بسنګ کو بچایانو ته بدن څنګه رسو کله چې دوریدو چیرې پلانې لګي د کورونه جوړې پلانې زمکې لري پلانې ودونه کوي پلانې تجارتونه کوي پلانې مزي چرچې کوي پلانې د بچایانو سره کینی پاسي پلانې د وزیر اعظم سره پلانې د صدر سره پلانې په سیاست کې د پلانې سره دادي د بکیم څه شو د بکیم وراخ وعلى المديحة والمديح وعشرة الأحباب والأصحاب والإخوان او ویلی دل داخلك چې الکان ګرځي په خيسته جنکو بسي او جنکی ګرځي په خيسته الکانو بسي او ژوند تیرول غواړي د محبوبانو او ملګرو ورونو سره ډېر مزي خدا دی مزي خو اصل دی وګوره دنیا ولا ټول لګي دیغه مال لا جمع کوي او سو ګوره پلانیزي ته ورسېدو هغه تجارت کو هغه ځمکې واغستې هغه کور جوړ کو هغه ګوره څومره خسته جنې پسین خطې دی هغه جنې ته وګوره څومره خسته لکه واده کو په دې خبرو کې داخله کې لګي دی بس دې به کې مورنه نه وته دې ناشنا نصيحت خایمه ابن القیم رحم الله په خپل وخت کې دا خبرې چې خلک لګي دی په دنیا بسین خطې چې وسوي ګوره هغه وسوي په هغه وخت کې هغه دا خبره کړې ده چې د دنیا ولا ولې دوکه شوی دی د خلکو د لاسه دوکه شوی د خو شه د معاشري دوکه کړې دی هر سړی لګي دی دنیا او دنیا نصیحتونه ټول دنیا مبارکي کی آخرت ته پر ودی سوکي او کدی د آخرت ته پر سوکي نو سوک ولا غو سلام نه بلندیا او چته ول چا ورته تکړه سړی د خو ته سوک نه وي ویو ته کنه وي پلار تیم خپي وي دی دنیا دومره ټیټ نه کوي دغه کله په دین پسې ګرځي او کله په درس پسې ګرځي او کله بیان پسې ګرځي رونه تیم خپي خزه تیم خپي معاشره تیم خپي نو دی په معاشره کې څه شي کل غرباء فی البلدان څه شي ناشناش لکه مسافر چې ودی کلی کې ژوند تیري په ټول کلی کې دغه دیندار ته هر سړی ګوري کته زی برج نو ناشنا دی هغه بيدینه ډیر دي هغه ناشنا نه ښکاري ا بيدینه سره خلک آشنا شي وي او د دینداري سره خلک ناشنا شي وي ناشنا خبره دا کړی دا ګوره فالقلب ليس يقر إلا في إناء فهو دون الجسم ذو جولان ګور زړه د جسم نه علاوه هغه د بلځي کې پارام کړی دی نو د جسمي چکرې وی ځان لزه پیدا کوي دا زړه چکرې عفوا دا زړه ګرځي دنیا پرسته ځان لزه پیدا کوي د چا زړه د باچا سره خته د چا زړه د حسن سره خته د چا زړه د مزدوري سره خته د چا زړه د خزي او د بچو سره خته د چا زړه د جیدات سره خته د چا زړه د ساو د سره خو د زړه په یوځي کې نه کله ته ټوپ وي کله دلته ټوپ وي دا دې غریب ژوند دی نو سوي يبغي له سكنا يلذ بقربه فتراه شبه الواله الحيران ولي ګرځي ګډوډ وی لټي د ځان د پر د اوسېدو زه چې مزي واخلي دا غزينه فتراه شبه الواله الحيران تبين د پشان د قمقل او حيران یو طرف ته منډي بل طرف ته منډي ناشنا خبره دا کړی دا فيحب هذا ثم يهوى غيره فيظل منتقلا مدى الازمان کله بمینا کې دلته د دینه بوړي بل طرف ته دا هینه بوړي بل طرف ته فيظل منتقلا مدى الازمان پوره زمانه د دقه کاری زړه په یوځي کې نه لګي زړه کله بچا طرف ته شي داغه طرف نبیا د جیدات طرف ته شي د جیدات نبیا بل شهرت ته شي د شهرت نه تجارت ته شي تجارت او غزړه ډیر ګوري چې سزا ملو شي خو زه وته نه ملوي په یو زمانه د مکیګم نه کنه ذکر رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې دا آدم بچی لکه دی کندې دو کندې د سرو زر ور کړی یا کندې دی ول د سرو زر یا د سپینو زر ور کړی نو دی وسوي چې یو بلوي او د خلا او د خېټه
وای نه ډکیږي مګر په خاورو باندې. نو په یو ځای لګي نه راځي لګنه دنیا د قشان د یو تر ته وړي بل تر ته ناشنا نصیحت کوي. لو نال كل مليحة ورياسة لم يطمئن وكان ذا دوران. د زړه حاصل کو هر خپل چې د ارمان د سره ملاوي ده او حاصل کو ریاست خو ووره بیا به مطمئن نشي او بیا به د ګډ وډ ګرځي. دنیا ولې په دنیا مور شي چې نو بس ها بیا کوم چې کروڑپتیان لکپتیان دغه موسدلې ونه بشان ګرځي یو زیتا او بل زیت. بل لو ينال بأسرها الدنيا لما قرت بما قد ناله العينان. وې درس پوری دی وې کدا ټول دنیا حاصله کړه کنه نو بیا به مسترګي یخې نشي په دغه سره سجوته ملو شي. کچاته ټول دنیا د بچای ملو شي نو دې پارام شو ها نه نه پارا زکه ته تسوي دا نشنا خبره کې د زړه چا پیدا کړي الله. د زړه ګوره په خپل د الله طرف ته تلو واړي زکه کته شویني دا کوم سره چې ډیر ګناونو کې واقعي او ټول ژوند د نافرمانی د دې ګناونو د ژوند نم تنګ یو ځای لټي او غزيده الله ته واپس کېده. ګوره کله چې دا غیر مسلم او مسلمان شي کلمو ته وي جاړي کنه جاړي ولي جاړي غزړې هغه طرف ته صحیح روان شي کم چاچی پیدا کړي دا غزړې پارام شي په سکون شي. نو ځکه ته تسوي فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يثنيه حب ثاني. ويزلغه مجبور ده چې داغه محبوب طرف ته لاړ شي کوم چې اوچت هغه څوک دی الله سبحانه وتعالى. فلا يثنيه حب ثاني بل دې مینه نشته چې هغه د دې مینې په شان شي کوم مینه چې دې زړه د الله سره او بل څه نه مطمئن کیږي. تجربه خبره مور پلار سره ملاو شه د بچو سره ملاو شه مالدار به می هر څه خو چې جمعه تر شو دوه رکعاتو کې ناشنا سکون زړه ته ملایي او د الله په باره کې خبري ووري د پیغمبر په باره کې دین ووري ابل شان سکون. وصلاح وفلاح ونعيم تجريد هذا الحب للرحمن. ناشنا نصیحت کړو چې زړه غواړي چې روغ شي او که غواړي چې زړه کامیاب شي او که غواړي چې زړه په نعمتونو کې نو تجرید هذا الحب للرحمن دا محبت خالص د رحمان سره کبه بر زړه پاره خو که د رحمان سره محبت سره ته دا وی چې زه په دنیا په سیمنډي وامه او زه به دا کوم او زه به دغه کوم نو به یې سم نکي. دا محبت خالص ته چا د پاره کا د الله د پاره کا نو دا زړه به دې شي دا به مطمئن شي کامیاب بشي روغ بشي او په نعمتونو کې بشي. فإذا تخلى منه أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا يماني. او کله چې زړه خالی شو د الله د محبت نه اصبح حائرا نو حیران شي ويعود في ذا الكون ذا يماني ګرځي په دې مخلوقاتو کې چې د لیونی په شان ګرځي. دا زړه صرف مطمئن کیږي د چا سره په محبت باندې د الله سبحانه وتعالى سره محبت. دا دوه قسمه خلق دي. اوس فصل راوړل فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني. فصل ببيان ديك چې علماء او د مؤمنانو برغبتي بدي دنیاک او غوړه کول دا غوي الذهب الباقي اغه سرزر چې پاتې کیدون کی دي على الخزف الفاني باغه کودري باندې چې فاني کیدون کی دي. کودره شي ته وي دنیا ته وي او فاني کیدون کی کودره او به فاني کیدون کی دا مؤمنان دي چې د آخرت لپاره کوشش کړي نو د اشعار په اخره کې د دوی تذکرہ کوي.
لكن ذا الإيمان يعلم أنها ذاك الظلال وكل هذا فاني. ایمان ولا پوهیږي چې د دنیا د سوري په شان ده او د ټول هر څه سدي فنا کیدونکي لکه سورې راشي نو سورې د همیشه لپاره پاتې کیږي ختم شي. دغه شان د دنیا دی. اوس مثالونه ته پیش کړي د دنیا د ښکلي مثالونه دي، خو غور سره واورئ. نو یو مثال یې پیش کو سورې نو سورې چې راشي وزر ختمېږي. كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وفجر رحيله بأذاني. پشان د هغه خیال چې ګرځېدونکی او په چا پسې ګرځي ولا زیارت یې پوره کړی نه اعلان وشي د تلو چې ستا وخت د څه دی د تلو دی. سړی په سوچ کې ګرځي چې زه به د خپل محبوب سره میلاو شم، یو طرف ته منډې وي بل طرف ته منډې وي، چې سهار شي نو خوب یې څه شي ختم شي، په خوب کې د منډې په څه کې والي خوب کې وای، یا اعلان ورته وشي چې سفر دلته ستا ختم شو اوس بل سفر شروع شو، ژوند ختم شو، ملک الموت ورته اعلان وکړي. بل مثال وسحابة طلعت بيوم صائف فالظل منسوخ بقرب زماني. یا دا هغه ورځې په شان ده د دنیا وي چې ښکاره شي په هغه ورځ کې چې اوړی ورځ ښکاره شي په کومه ورځ سخت اوړی ګرمي. فالظل منسوخ بقرب زماني. خلک خوشاله لکه ورځې دي سورې جوړ کړي، ورځو سورې جوړ کړي، خو دې ته سوچو کې چې سورې ختمېدونکې دی په دې نږدې وخت کې د وړي ورځ څه ورځ ولک سات لره ښکاري شي ولک سورې وکړي خلک ورته خوشاله شي، خو بیا هغه ورځ څه شي ختمه شي. دغه شان د دنیا ده. بل مثال وكزهرة وافى الربيع بحسنها زالا معا فكلاهما أخواني. یا پشان د باغچم خسته ده او بل طرف ته پسرلې ده، نو دوانه خسته دي. باغچه ده او چې په باغچه کې به شي پسرلې، نو څومره حسن ده څومره ښایست ده. وخبره اذا ورزالا معا فكلاهما أخواني. دوانه ختمېدونکي دي او دوانه ملګري دي په دې کې چې ختمېږي. پسرلې چې د همیشه پاتې شي نه، باغ چې د همیشه پاتې شي نه دی پاتې شي. دغه شان د دنیا ده. خسته د پسرلی په شان سړی دوکه کوي، خو دا موسم د پسرلی ده او د بهار ده، د همیشه خو نه ورځي. او سبحان الله ګوره په دې موسمونو کې د دې موسم ورځې ډېرې لګي. دې ته هم سوچ وکړئ، دا مثال هسې نه دی بیان کړی. په موسمونو کې د دې موسم ورځې صحیح هغه لګي. أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجير بمستوى القيعان. یا پشان د شګو هغه ګل چې جوړیږي زلیږي د لرې نه او تږي ته داسې ښکاري وي کله چې غرمۍ فی وسط الهجیر غرمۍ او په دې غرمه کې په دې ځمکه باندې کله سړی ګوري نو د شګو ګل داسې پړقېږي، سړی وایي چې داسې دي اوبه دي، او چې نږدې ولا ورشي نو هغه هېڅ هم نه وي. الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده والذین کفروا اعمالهم کسراب. کوم چې کافران دي هغوی اعمال کړي دي په دې تمه دي چې یاره موږ ډېر څه کړي دي. الله وایي د دې داسې مثال دی چې ته په غرمه کې دې روډ ته ګوره چې ښکاري چې هغه لرې ځي کې څه دي اوبه دي، نو دی ورته خوشحاله دی، وایي زه اوبو ته به ورسو وبه یې څښو. یحسبه الظمآن ماء. اکم چې تګی دی هغه پې د اوبو ګومان کوي. حتی اذا جاءه لم يجده شيئا. او دغه ځای ته چې را نږدې کېږي هېڅ ورته نه میلاوېږي. بیا ورته هغه بل ځای کې وایي نه هغه ځای کې وګورې، هغه ځای چې ورسې هلته ورته څه نه میلاوېږي. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجناني. الدنيا بالمثال ذكرك كالأماني
طاب منها ذکرها. شپږم مثال دلته د دنیا بیانې چې دنیا دې سیده لکه د انسان د امیدونه چې هیڅ حقیقت نشته، خو صرف دومره ده طاب منها ذکرها بالقول، وزړه وسره خوشحالي، بس په دې امیدونو سره څه خوشحالي زړه واده وکوم امید خوشاله دي، بچی به امید دي خوشاله دي، کور به جوړم امید دي. دنیا ټوله د امیدونه چې په خلکو زړه خوشاله کړي دي. وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجروا بلا أثمان. ومثال وهي الغرور متاع الغرور وتلقى دوكي سامان. دا دنیا چې کومه ده رؤوس أموال المفاليس، دا رأس المال له د مالونو د غریبانو سره څه شتي پیسې خو سره نشته کې تجارت وکړي. راس المال څه شي ده؟ د سوچونه او د امیدونه. المفاليس الاولى تجروا بلا اثمان، ويا غریبانان چې بے پیسو تجارتونه کوي. فسبني تجارت روان کوي ټول په سوچ او په امید باندې. هم دغه راس المال نور سره هیڅ نشته. أو كالطعام يلذ عند مساغه لكن عقباه كما تجدان. یا مثال د خوراک ته چې کله انسان خوري نو سول ورکي، مزه ول ورکي، چې تیری ډیر خون ول ورکي، انجام به څنګه به چوزینه به شي. دنیا د قشان په اول کې سړي ډیر خون ورکي، خو انتهای غډیره بده ده. په روایت کې د شرازي دا مثال چې کوم امام القیم رحم الله ذکر کو، امام احمد بن حنبل، امام طبرانی، امام بیهقی دا حدیث راوړي. رسول صلی الله علیه وسلم وی ضحاک ابن سفیان هغه وی چې ماته پیغمبر وی یا ضحاک ما طعامک، خوراک دې څه دی؟ وی موت چې یا رسول الله اللحم واللبن، په یو غوخه خورم ډیره. رسول صلی الله علیه وسلم ثم يصير الى ماذا؟ باخر انجام شيء. اخو يا رسول الله وتوسط بده د اخر انجام. رسول صلی الله علیه وسلم وی علام د دنیا دغه مثال بیانې چې دنیا هم دغه ده. سره ډوډۍ خو ډېر خون ورکړي، اخر کې بیا دغه نه ګنتی جوړ شي. هذا هو المثل الذي ضرب الرسول لها وذا في غاية التبيان. ودا خو مثال دی چې پیغمبرون بیان کړی دی، خو واضح مثال دی. نو څو مثال ذکر کړو؟ اته بل مخه ته ذکر کړي. وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان. وکته غواړي چې د دنیا حقیقت وپېژنې، د دې مثالونو یو مثال راواخله، سوچ پکې وکړه او دې ته ګوره. أدخل بجهدك إصبعا في اليم وانظر ما تعلقوا إذا بعيان. وی دا خپل ګوته نه بس په دریاب کې ته پوکې کچه ته په سین تیری دی، په دریاب تیری دی، نو دا ګوته به کېدن نک او به په خپل سترګو باندې وګوره دا ګوته چې تر او چې دغه بدی پوری سمره وبن ختی. نو سوی هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان. هم دغه دنیا دا وی دغه مثال چا بیان کړی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی، او دا خو حق خبره ده او حق خو واضح. دا حدیث دی امام مسلم راوړی، او صحیح مسلم کې دا حدیث دی. مستورد رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی چې والله ما الدنيا فی الاخره، د دنیا مثال د آخرت په مقابله کې هغه دی چې تاسو کې یو سړی د خپل ګوته په دریاب کې نه باسي او بیرو باسي، نو په دې ګوته پوری چې څومره ختی دغه دنیا ده، نو سبا دې راوچت کې دی دریاب نه. دریاب ته وګوره د دنیا ده او تا به کې ګوته ولور نه وته به سبا دې راوچت کې سړي دې راوچت ولې شي نشي راوچت ولا غار سره نه لاړو پاتې شو. وكذاك مثلها بظل الدوح في وقت الحرور لقائل الركبان. ومدغشن پیغمبر وی د دنیا مثال ورکړی د غټي ونی سره
چې یو مسافر د ګرمۍ په وخت کې قیلوله کوي د دې ونې په سوري کې. د دنیا مثال دا هم حدیث کې راغلی، دا لسم مثال چې کوم ذکر کړي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت امام طبرانی رحمه الله راوړی دی، په کې دا دی عبد الله بن مسعود وی دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفه. زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې دنه لاړم هغه په کمره کې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو چټای باندې ودو چې هغه ولا په دې ولی کې یا په دې مټ کې یا په دې ملا کې نخیم کړی وي. وې زه په جړا شوم، رسول صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې لا تبكي يا عبد الله، ما جاړه، فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة. دا غوی د پاره دنیا ده، زموږ د پاره آخرت. وما أنا والدنيا، زما وی د دنیا سره سکارت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما د دنیا سره سکارت. وما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها. زمو د دنیا مثال خو دې سي دی لکه یو مسافر چې د ونې لاندې د دمې د پاره کوشي، ثم سار وتركها، دموږي به پاسې ولاړ شي. دا دنیا مثال دی. مسافر یو بګي مونږ ټول، او نه بګي څوک د اوسه پورې پاتې شي. هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان. دا موروي وی کدا دنیا برابر وي د ماشي د وزر سره په نيز د الله، د ماشي د وزر سره برابر وي په نيز د الله په تل کې. لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان حق بالحرمان. النبي اسكوله کافر ته یو ګوټو به ولم نه ورکړي، ځکه چې کافر خو حقدار دی چې محروم شي دا غشینه چې هغه قدرمنی. دا په حدیث کې دا خبر راغلی، امام ترمذی رحمه الله دا حدیث اور سهل بن سعد رسول صلی الله علیه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه، کچرته د دنیا قیمت د الله په نس کې الله په نس د ماشي د وزر امروي، نو کافر ته به یو ګوټو بم نه ورکړي. تالله ما عقل امرؤ قد باع ما يبقى بما هو مضمحل فاني. قسم په الله وي هغه سړی نه دی پوه شوی چې خرڅ کړی دی هغه باقي ژوند په دې ختمېدونکې فاني دنیا باندې. قسم یې وخوړو چې نه دی پوه شوی. بیا څه وایي؟ ناشنا خبره کوي. هذا وتفتي ثم تقضي حاكما بالحجر من سفه لدى الإنسان. دا موروي وي ته فتوی ورکې فیصلیم کې او حکمم دا کې چې هغه انسان چې کم عقل له د کم عقلتیا د وجې نه د خپل مال کې تصرف نشي کولای. دا فقهي مسله ده. لکه اوس یو سړی د مال دی وسره او د سره کم عقل له خپلوانو شکایت وکړو محکمې ته چې دا د پلاني سره مال له خپل مال ټول تس نس کو پويږي پینه، نو قاضي سي چلو کې په د باندې په پابندي ولګي. پابندي ده سره د تصرف چې د ګوتې نشي واله په دې مال کې. ولي إذ باع شيئا قدره فوق الذي يعتاضه من هذه الأثمان. الله أكبر. وی قاضي به فیصله به دیو کړه او منې کړ تصرف نه، وی د خرڅ کړي د قدرمن شی په سپک باندې. قدرمن خرڅ کړي دی بس شي سپک، یعنی سپک شي اغسته لګي پیسې اغسته او سړی قمقل مال وتړیر پاتې شي، جیدادونه د پاتې شي، د کروڑو جیداد رالی په لاک روپۍ دوی خرڅي او پابندي ولګوله. قاضي پابندي ولګوله چې تصرف نشي کولای په دې مال کې، د مال خراب وي. هدي د لاسه استاد سوي. فمن السفيه حقيقة إن كنت ذا عقل وأين العقل للسكران. نبي توازا حقیقت کې بے وقوفه داده چې د دنیا د مال لګرزان خرڅ کو، کنه بے وقوفه هغه دی چې دنیا واغسته او آخرت خرڅ کو. کوم بے وقوفه دی؟ ورسره غټ بے وقوفه دی.
ان كنت ذا عقل كعقل دي کار کوي سوچ وکیو کنه هو اين العقل للسكران نو چې نشکی یو سړی نه دغه عقل بس کار کوي چې سړی دنیا په نشکی د عقل کار کوي په خبرو باندې نه کوي کار کوي والله لو أن القلوب شهدن منا كان شأن غير هذا الشان قسم په الله کې زموږ د زونه حاضر و ژوندۍ وي نو دا حال به نه وي کوم حالي چې دی اوس نفس من الأنفاس هذا العيش قسناه بالعيش الطويل الثاني یو سا ژوند دی څومره ژوند دی یو سا ژوند دی وای کوم چې ته قیاس کو او تل کې واچو دا ژوند چې هغه یو سا دی او هغه ژوند په بل تل کې واچو چې هغه ژوند دی بالعيش الطويل الثاني یو سا ژوند څوک چې دا خبرې کې د ګورې یو سا تیر کړی دی څوک چې دا نصیحتونه موږ ته کوي په خپل نشته څنګه ناشنا خبرې کړې دي بالکل دنیا ژوند یو ساز دغه یو ساز بل سره جی ها بس چې دا وته قصه شو ختم شنو به ته وي څه ساده انسان دا یو ساز ته غوړه کړه باغه ژوند باندې ځای مې شپه کېدونکې يا خسة الشركاء مع عدم الوفاء وطول جفوتها مع الحرمان تاوانی شریکی وی شریک خوسی تاوانی شریکی ولی ځکه چې تا شراکت د دنیا سره کړی دی نو سوی مع عدم الوفاء وطول جفوتها مع الحرمان نو د دې سي شراکت تم داغه چا سره کړی چې هغه وفا نه کوي ها دنیا چا سره وفا کوي نه محرومه به همیشه دی دنیا نه همیشه دوکي دړکه نو ایزان دې شریک کتل دغه شریک دې مسناشنه شریک کتل شراکت خو به سره چې ته دې شریک سره وږي چې وفادار خو یې کنه چې کړه تاسو کې سره راځي تاسو سره شریک کېږم په دې مال کې هر سره شریک کې او ولټ چې او شریک وي چې خو ما دې سره په کار دي چې وفاداری نری چې دا هو غټي خبرې دي سبا راته د هر څه پری دي په منځ کې دا هو ما تباک نو دې دنیا ولا شراکت قائم کړي د چا سره د دنیا سره نو څه ناشنا شراکت ته ستاده نو د دې دنیا سره چې غیله د اوسه پوری چا سره وفا نه کړي څوک پکې نه پاتې شي یعنی څوک دیو خې مونږ په هغه شریکانو کې چې د دې سره شریکانو هغه شریکان شتي ها هغه نشته د کوم سره چې سم دنیا وا اخرت بالکل پیژندونو دغه خو سم شراکت د دنیا سره کوم ځکې دي خورو کې پراته دي جیداد والا مالدار نسبونو والا خایس والا ټول په خورو کې پراته دي سوي لكن على تلك العيون غشاوة وعلى القلوب أكنة النسيان پدغه سترګو باندې پردې راغلي دي سترګو باندې سړي پردې راغلي په زړونو باندې پردې راغلي د نسيان د يرول او آخرت تیر شي دې بس نصیحت قبول کی واخو البصائر حاضر متيقظ متفرد عن زمرة العميان ها اخو البصائر عقل ولا چې دینو حاضرون دې بیدارون دې متفرد ځان لري د چا ځان لشي دې عن زمرة العميان دې لندو ډلو نه غزان لري ساتي لاندې سوق دنیا وای اخو البصائر سوق ته اخرت وای ناخرت ولزان لري کړي دي د لندو د ګروپ او د ډلې نه يسمو الى ذاك الرفيق الارفع الاعلى وخلى اللعب للصبيان اراده د سره ولې د لندو نه ځان جدا کړي وې دې ځانو چتول غواړي او رسیدو غواړي هغه ملګرو ته چې هغه چت ډیر برج د غواړي چې جنتونو ته ځان ورسي د غواړي چې په جنت کې کوم مؤمنان دي چې هغه ملګرتیا راته نصیب شي ناشنا خبره کړې ده وخل اللعب للصبيان او پریخي دي لوبي ما شومانانو ته
لوبې چا ته پرېښودي ماشومانانو ته بیا ناشنا وي والناس كلهم فصبيان وإن بلغوا سوى الأفراد والوحدان او اذا خلق ګره ټول ماشومان دي په عقل کې ټول سړي ماشومان دي اگر که بالغان دي سره د بلوغ سړي ماشومان دي چې دلته ماشومتوب نه مراد ماشومتوب د عقل لا ورکه دي اگر که بدن غټ شوی دی او بالغ شوی دی وادم کړي دی بچی هم شتي خو عقل یې سره ماشوم دی سوى الافراد والوحدان سوا د سافرادونه چې غلک کسان دي چې دا غوغه عقلوم د بدن سره سره غټ شوی دی بالغ شوی دی هغه آخرت والدي وإذا رأى ما يشتهيه قال موعدك الجنان وجد في الأثمان الله أكبر نو کله چې دې په دنیا کې سویني د آخرت والا څه شی ویني او زړه وته وشي دنیا چې انسان مخ ته راشي رسول صلی الله علیه وسلم ان الدنيا حلوه خضره دنیا خيستم ده خوګم ده او تکشنه ده نو زګ به سړی دوکه کیږي زر نو کله چې دې دنیا ویني نو هغه نفس وته زړه شي یره چې دا شیخ ده نو دې وته سوې نصیحت وته سکی موعدک الجنان وجد في الاثمان وی د وادي زستا جنتونه دي جنتونه کې الله له وسکل ته ملوي ده هرڅه وجد في الاثمان او کوشش شروع کی په هغه قیمت کې کم چې بده د جنت لپاره ورکړي او کوشش پس کې بني کو اعمالو کې وإذا رأى ما تشتهيه نفسه قال انظري عقباه بعد زمان او کله چې ویني یو شی چې د نفس واړي نو د خپل نفس ته نصیحت کوي سوته وي وګوره نفسه د دې کار ګوره لګ د دې شی او د دې کار لګ وخت بعد د انجام دي د خپل نفس له سور کوي درس ور کوي عبرت پوکي سوچوکا د تجي سغواړي د غسیل زمره واخل خو بیا بس اخرني انجامي ويسد وإذا أبت إلا الجباح عاضها بالعلم بعد حقائق الإيمان او کله چې نفس انکارو کې مگر د ځان غالب کولو نه دي شي بکې دیو ته نصیحت کې هو هغه نفس هغه نصیحت نه مني نو به د علم مجلس ته بوزي نه ټول تربيت ورکی علماء سره کې د علم په مجلس کې کینی هغه نفس کې اپو کې چې راشه ته اوره د خبر راشه تسغواړي او د حقایق ورکه ويرى من الخسران بيع الدائم الباقي به يا ذلة الخسران او دیو خیاري اینی په دې کې تاوان چې انسان خرڅ کی هغه شی چې هغه همیشه دی په دې دنیا باندې نوې هاي ذلت دې تاوانیانو وي ويرى مصارع أهله من حوله وقلوبهم كمراجل النيران او اینی دې حال دا خلکو چې د بخو شاکې دي یعنی مړکی ته پته چې دنیا اخرنه انجام ده وقلوبهم کم چې بګي ژوند دي راغوي ژوند څنګه دي کمراجل النيران خټکیږي په شان د کټوي ژوند خټکیږي د څه درازه خټکیږي په دنیا پسې هغه ژوند دري حسراتها هن الوقود فإن خبت زادت سعيرا بالوقود الثاني وجره خټکی دا زړه په څه خټکی خشا کې څه شه دي هغه د افسوسونه امیدونه دي وي دنیا پرستو د زړه ګره همیشه خټکی او افسوسونه همیشه افسوسونه دي شي خبره دي څه نه شي ته ګره و مې نه ګټلې پیسې کور می جوړ لکو جیداد می وانه غس نبی سوې فإن خبت کچته د لمبه کمش لمبه شي د ور ده کمشي نو شاته پسې نور افسوسونه دي خشاکونه دي هغه پسې ورمخ کیږي خاصه پرم کی نه پرم کی همیشه د قشان خود کی جاءوا فرادا مثل ما خلقوا بلا
مال ولا أهل ولا إخوان. عقل من خلق وی الله سره ملوش دغه آخرت ولا تذکرہ چې کوم روانه وی الله سره ملوش فرادا یوازي مثل ما خلقوا لك څنګه الله پاول ورس پیدا کړو بلا مال ولا اهل ولا اخوان. نو سره مال او نو سره اهل او نو سره اسم حسو سره ما معهم شيء سوى الأعمال فهي متاجر للنار أو لجنان. اسم ځان سره نور وړي سوا دا عمل له عمل ځان سره وړو دا عملونه د تجارت سامان دی د ور او د جنت لپاره. ځکه چې دا یو سړی جنت اخلي نو پسې اخلي په عمل یې اخلي کنه. خو یو سړی چې جهنم ګټي نو پسې ګټي هغه په اعمالو ګټي. الله سره مخامخ شو. اوس دا ګوره درې قسمه خلک ذکر شو. یو کافر دا خو انجام معلوم دی. دویمه دنیا چې دوکه کړي هغه مراد سمو دنیا جمع کړي و خوراغه بلا مال ولا اهل ولا اخوان چې الله ته مخامخ شو یې سره دې مرغه مخې ته ده نو سره دنیا گزاري جونی تیر کړه عمل وسره وسخ خوشاله سوي تسعى بهم أعمالهم سوقا إلى الدارين سوق الخيل بالركبان. دا عملونه وی انسان شړی دا عمل انسان شړی یا جنت ته شړی او یا جهنم ته شړی پشان د شړلو د اسونو. لکه سړی چې په اسونو بسره شو د اسونو سکی و شړی نو دغه شان د عملم ګره مونږ شړی. سوکی شړلې د جهنم طرف ته او سوکی شړلې د جنت طرف ته. صبروا قليلا فاستراحوا دائما يا عزة التوفيق للإنسان. ويدوی لک صبر کړو په دنیا کې لک خدا همیشه د پاره وی راحت حاصل کو همیشه جوړه خسته شو بیا وی دا توفیق خو انسانانو ته ډیر کم ملایوي. کم توفیق چې صبر وکي په دنیا کې د دنیا نه ځان صبر کوي او د آخرت لپاره لګي وي دا توفیق ډېر لږو خلکو ته ملایوي. الله دې په دغه لږو کې مونږ هم شمار کړي. حمد التقى عند الممات كذا السرى عند الصباح فحبذا الحمدان. وې د مرګ په وخت کې دوی صفاتونه شروع کړو د تقوا. یا شکر دې چې په مونږ کې تقوا او د الله نه یریدو. کذا السرى عند الصباح لکه څنګه چې صفت کوي سحر ټیم کې هغه انسان چې د شپې مزلې کړي. فحبذ الحمدان دوه صفاتونه وړي روچت صفاتونه دي. لکه اوس یو سړی دی په لار کې د دشمنان ناست دي یریږي چې دشمن به په ما باندې څه وکړي حمله وکړي. نو سفر د شپې په تیاره کې وکړو چې څوک مې ویني منزل ته ورسېدو سهار له سم صفاتونه کول. یو شکر دې سفر د شپې کړه. اخو چې موږ د وختي وروځو کې لیټ شوی خو د ورځې براتبه مشکل جوړ کړو. دا خو پلانیزي کې او پلانیزي کې او پلانیزي کې براتبه مسله صفاتونه کول. ناغو جنتیان ته چې کله ویل شي چې جنت ته نه وځي به صفاتونه کې هر شکر دې دینداری را پکې وا شکر دې چې آخرت ته پاره لیکو. باع الذي يفنى من الخزف الخسيس بدائم من خالص العقيان. خرڅ کړي دي هغه څه چې فنا کیږي چې هغه بیکاره کودري دي. کودري مثال د سره ورکي دنیا سره دوی خرڅ کړي دي هغه څه چې بیکاره کودري دي لکه د دنیا خرڅ کړي دي په سبانی بدائم من خالص العقيان په همیشه خالص سرو زرو باندې خرڅ کړي دي. یو خو خالص رزر دي او دویم څه دي همیشه دي. نو دوی خرڅ کړي دي هغه دنیا خرڅ کړي ده آخرت یې غسته دي. اخر ولي دوی دا سفر د شپې کو ولي دوی دا صبر کو په دنیا کې ولي دوی دا مهنت او کوشش کو
رفعت لهم في السير أعلام السعادة والهدى يا ذلة الحيران. وی دوی چې کله مزل کو کنه او په سفر باندې روانو نو د نیک بختۍ او د هدایت هغه علامات ورته راښکاره بورډونه یې لیدلي وي. هغه بورډونو په دوی کې تیزي راغله بس لږ مخکې کله چې سړی رواني په روډ باندې او دغه پینۍ دا بورډ پینۍ لګېدلی نوم نه یې لیکلی شوی کوم چې ته به تاویږي کوم چې ته نه څومره لار پاتې څومره نه بس رواني نه ستړی هم شي او منزل هم نه یې معلوم او ګډ وډ هم یې او حیران دغه دنیا والا دی ګډ وډ دی غلی. دوی چې کله مزل کو نو بورډونه د خوشبختۍ او د نیک بختۍ او د هدایت ورته راښکاره شو نو بس حقه لارې ونیوه. یا ذلة الحیران وي ذلیله دی هغه انسان چې حیران ولاړ دی ګډ وډ دی په دې دنیا کې. د اخرني دوه شعرونه یې په دې مبارک سفر کې ډېر ناشنا خبره کوي. فتسابق الأقوام وابتدروا لها كتسابق الفرسان يوم ريان. وی مخکې شو قومونه د یو بل او تعدي وکړه دغه نښو ته نښې لیدلي دي کنه نو بیا به کې مقابله شروع شو. په روډ باندې خو صرف یو سړی نه دی روان کنه ډېر روان دي. مقصد یې هغه نښو ته ځان رسول دي هغه لارې ته هغه هدف ته. نو خلکو پکې مقابلې وکړې که تسابق الفرسان یوم رهاني لکه په شان د مسابقې د شهسوارانو او د هغه خلکو چې په آسونو باندې سواري په هغه ورځ چې هغه د مقابلې ورځ وي. هغه ورته کولاو کړي کنه هغه آسونه به دننه ولاړې بند کړي چې کله اجازت شي د منډې او ټول منډې کې یو نښه لګېدلې وي دې نښې ته چې څوک راورسېدو د ګټلې ده وي. هر یو کوشش کوي چې مخکې شوی محنت او زور اس وهي او په خپلم زور وکي او استم وهي زور کا او استم او خلی پر ابي اسم ستړي دیم ستړي مقصد هغه هدف ته ځان رسول دي هغه نخي ته ځان رسول دي چې سبزه دي پټ نه ووړ. امام ابن القيم وی فتسابق الاقوام قومونه ګره مخکې شوی دي مقابله کوي د یو بل نه نمبر وړي دي په شان د هغه اسونو چې منډي وي د مقابله په ورځ باندې. وأخو الهوينا في الديار مخلف مع شكله يا خيبة الكسلان. او یا خوشحالیانی چې غواړي او راحت چې غواړي شاته پاتې شوی دی فی الدیار په کورونو کې خلک تللی دي او دی شاته په کورونو کې پاتې شوی دی هغه په آرام پسې چې ګرځي په سکون پسې ګرځي هلکه عبادت وکړه تکلیف دی دا دینداري وکړه زه ستړی کېږم ذکر وکړه نشم مونځ وکړه ستړی یم درس ته کښېنه په سر مې بوج دی طبیعت مې خراب دی د الله دپاره قرباني ورکړه نشم کولی. دا یو واخو الهوینا او راحت خوښوونکی فی الدیار مخلف پاتې شو په کورونو کې شاته وي د چا سره پاتې شو مع شکله پاتې شو د خپلو ورونو سره چې هغه هم د ده په شان دي د دنیا والا پاتې شو د دنیا پرستو سره شاته. یا خیبة الکسلان سلوی تاوان دی د دې ناراسته خلکو وي په کورونو کې ناستې دوی دا سوچ دی که څه موږ وګټله او موږ په پستو قالینونو په پستو طلایانو کې ناست شو بس هر څه موږ را جمع کړو نه وي یا خیبة الکسلان او په غټ تاوان کې پراته دي چې قومونه ته مخکې لاړو او دوی پاتې شو شاته. د دې سره زمونږ هم دغه مختصر سفر د دې مبارکې دورې سره هغه اختتام ته ورسېد. تقریبا ما ته ښکاري چې څه د پاسه 4 میاشتې د دې مبارکې دورې کېدې چې موږ پکې دا درسونه او دا بیانونه کول. حاصل څه جنت ښایسته ځای دی شو ده که نه په دې خو ورسېدی بس خبره ختمه شوه دوره ختمه شوه
اشعار ختم شو تقریبا 900 شعرونه مونږ وی سره د تفصیل او د وضاحت اخیری نتیجه جنت خسته دي بس ډډه ولګو ها مقابله شروع شوه ده فتسابق الاقوام اشعار په سبا دي ختم کړو بدی باندې ختم کړو قومونو ګره مقابله کړې دي وابتدروا لها جلتی کړي ده منډي والی د جنت طرف ته موږ د جنت صفات بیان کړو دا ولې ورځنی لګیو یا طالب الحور الحسان یا خاطب الحور الحسان دا غزيره موږ شروع کړی دا اوس پورې سره پاسه 900 شعرونه نتیجه سره وته صرف ما ته جنت په جنت خبر ختم شو نه د مدي د پاره وکړو دا بیرونی چې ما کړم دي د پاره دي چې په موته کې جذبه راشي د جنت ته غټلو د دې لپاره ما دا بیرونی تاسو ته کړی بل څه مقصد مې نو نه مې دا مقصد چې تاسو ته مزي واخلي خون واخلي او قصه ختم شي او نه زما دا مقصد چې کتاب ختم کوم یا شعرونه ختم کوم یا موضوع ختم کوم خبره لاړ د ټول دې لپاره چې مهنت کو کوشش وکړو د جنت لپاره دغه لپاره تکلیف تیر کو دغه لپاره سختی تیر کو دغه لپاره قران او حدیث عملی کو بخپل جون کې راوړ دغه جنت د ګټلو لپاره د خپل نفس تربیت وکړو او تربیت کوم ځکه امام ابن القیم رحم الله لکسات مخکي وی ک نفس ته خبره نه مري نو سره وکړه د علماء خاله بوزوي ک نفس ته خبره نه مني او دنیا طرف ته ډیری منډي وي نو ویرای ول د علماء سره کینو چې تربیت واخلي چې پوهش چې کله پوه شو د نفس په حقیقت د دنیا باندې او په حقیقت د آخرت باندې نو بیا به تانه تنګي او بیا به تانه دنیا هم نه واري ځکه تربیت به دي شي شهادت به شي د جنت مبارک به موږ څه خبرې وکړو الته خبر الله ختمه کړې دی ویا غسمي به تیار کړې دي مال عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هغه سبق دي چې غوګونو نه دی اوریدلی سترګو نه دی لیدلی او نه چې ته په وسره کې دغه سوچ تیر شي دغه جنت مبارک او موت څخه خبرې وکړو خدا غلک سود دغه جنت مبارک چې ما بیان کړ لک سود نو الله سبحانه وتعالى د دې مبارک درسونو په اختتام کې الله تعالی سوال کوي چې الله څنګه چې دا کتاب منګه او د اشعار او د موضوع منګه په خیر خرید سره ختم کړه نو یا الله دغه شان زمونږ د ژوند هم د ایمان سره ختم کړي الله سبحانه وتعالى زمونږ اخیره خاتمه په ایمان سره کړي او دا کوم جنت مبارک چې ما او تا او کتون کی اوریدون کی مونږ ټول سره په سرور میشتي د دې جنت مبارک خبره و اورېدي الله دې جنتونه مونږ ته نصیب کړي او الله سبحانه وتعالى مونږ له توفیق راکی او الله دې مونږ له طاقت راکی د دې چې مونږ د دغه جنتونو لپاره اعمال ډیر کوو دغه جنتونو لپاره مهنت وکړو الله سبحانه وتعالى څنګه چې په دې مبارک جمعات کې مونږ یو ځای کړیو او څنګه چې د مبارک خبرې او د مبارک درسونه مونږ ووریدو مونږ بیان کړو ځانم په پوه کو نو الله سبحانه وتعالى دې مونږ په جنت الفردوس کې په دغه اوچتو جنتونو کې الله دې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالى دې مونږ ته په جنتونو کې د یوم المزید غ نعمتونه دې الله مونږ ته نصیب کړي او د الله سبحانه وتعالى مختکته او د غدیدن الله دې دغه نعمت مونږ ته نصیب کړي الله سبحانه وتعالى زمونږ مشران کشران ټول وبخي کوم چې مړ دي الله سبحانه وتعالى دا قبرونه رڼا کړي کوم چې ژوند دي الله سبحانه وتعالى هغه په ژوند کې برکتونه واچي او الله دې هغه ته نه غلارو خي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كما سروغ خبره کړي ناغه د الله تر طرف نه او کبه دې خبرو کې څه کمی شوی ناغه زما او د شیطان د طرف نه والله ورسوله منه بريئان الله او د الله رسول به دا خبرونه بیزاری او به غلطه خبره نه کړي غلطه به زمانه شوی وبالله التوفيق